انګلستان له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې رد کړې. افغان کرکټ د نړیوال پرمختګ په لور پلاوی چین ته ولاړ. د راشد خان جادويي توپ اچونه ګجرات په 72 منډو ستره بریا خپله کړه. ټیسټ لوبو کې د بنگلادیش په لوړو منډو پسې پاکستان چټک روان دی. او کورني کرکټ کې سپین غر او باندې بریاوې خپلې کړې. د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې له افغانستان سره به له نړیوالو سیالیو پرته هیڅ دوه اړخیزې لوبې نه ترسره کوي. د بورډ مشر ریچارډ تامسن ویلي دي چې د ښځو د حقونو او د زده کړو محدودیتونو له امله د افغانستان اوسنی وضعیت د عادي ورزشي اړیکو لپاره مناسب نه دی. که څه هم تېر کال شاوخوا 160 پارلماني غړو غوښتنه کړې وه چې انګلستان دې د اتلانو جام سیالیو کې د افغانستان پر وړاندې ونه لوبېږي، خو بورډ هغه لوبه د نړیوالې شورا د رسمي سیالیو برخه ګڼلې وه او ترسره یې کړه. انګلستان کرکټ بورډ اوس روښانه کړې ده چې له نړیوالو جامونو پرته که د ټیسټ لوبو لړۍ اوسیږي او که نورې دوه اړخیزې سیالۍ دوی به افغانستان سره لوبې ونه کړي. ټاکل شوې چې افغانستان د نړیوال ټیسټ اتلولۍ پراخ شوي پړاو کې د 12 ټیسټ لوبډلو ترمنځ شامل شي، خو انګلستان وایي چې د سیالیو د ټاکلو خپل اختیار به وکاروي او له افغانستان سره به هیڅ دوه اړخیزه لړۍ ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او انګلستان ترمنځ تر اوسه هیڅ دوه اړخیزه ټیسټ لوبه تر غور لاندې نه ده او ښایي نږدې راتلونکي کې هم همدغسې لړۍ ترسره نه شي. د افغانستان کرکټ بورډ یو مهم پلاوی د چین د حکومت په رسمي بلنه چین ته سفر کړی دی څو د کرکټ په برخه کې تخنیکي همکاري او ورزشي اړیکې پراخې شي. په دې پلاوی کې روزونکی نوروز منګل او لوبغاړي قیس احمد ظاهر خان، فیصل شنوزاده او وحید الله زدران شامل دي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي افغانستان غواړي خپل کرکټ لا نړیوال او پیاوړی کړي او د چین سره همکاري به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. ټاکل شوی افغان پلاوی د کرکټ پرمختګ، روزنیزو پروګرامونو او سپورټي نوښتونو په اړه مهمې ناستې او لیدنې ترسره کړي. ګجرات ټایټنز د هند غوره لیګ په مهمه سیالۍ کې راجستان رایلز ته په 72 منډو ستر توپیر سره ماته ورکړه. ګجرات لومړی توپوهنه وکړه او د شوبمان ګیل د 4 او سای سودرشن د 55 منډو په مرسته یې 229 منډې جوړې کړې. د 213 منډو هدف ځواب کې راجستان ښه پیل درلود، خو افغان ستوري راشد خان د لوبې بڼه بدله کړه او نوموړي دارل جرل، ډونوان فریرا، شبهم ډوبي او رویندرا جدیجا وسوځول او په 4 راونو کې 4 وکټې واخیستې. راشد خان د سیالۍ لوبډلې د منډو روان بهیر ودراوه او ګجرات پر لپسې څلورمې بریا ته ورسېده. د همدې غوره توپ اچونې له امله راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه کې پاکستان د ځوان لوبغاړي ازان اویس په زړه پورې توپوهنې بیرته سیالۍ ته راوګرځاوه. بنگلادیش خپله لومړۍ پاڼه د 414 منډو سره پای ته ورسوله چې مشفق رحیم پکې 71 سوځېدلې وکړې. د پاکستان لپاره محمد عباس ځلیدونکي توپ اچوونکی و او 5 وکټې ترلاسه کړې چې هغه له ټینداس، میراث، تاج الاسلام، عبادت حسین او نور لوبغاړي وسوځول او د بنگلادیش پیاوړې پاڼه یې محدوده کړه. په ځواب کې پاکستان پیاوړی پیل کړی چې نوی لوبغاړی ازان اویس په لومړۍ لوبه کې زبردسته توپوهنه وکړه او تر دې دمه په 15 منډو نسوځېدلی ولاړ دی او څه نوموړي له امام الحق سره 106 منډې هم ملګرتیا وکړه. د ورځې تر پایه پاکستان د یوې وکټې په زیان 109 منډې جوړې کړې او اوس د بنگلادیش نه 240 منډې شاته پاتې دی. د افغانستان شل اوریزه جام په مهمو سیالیو کې سپین غر او د بندیامیر لوبډلې بریاوې خپلې کړې. په لومړۍ لوبه کې سپین غر لوبډلې امو ته په 5 وکټو ماته ورکړه. سپین غر لومړی توپوهنه وکړه او د زبید اکبري د چټکو 4 منډو په مرسته 119 منډې جوړې کړې. د هدف تعقیب امو لوبډلې ښه پیل وکړ، خو روح الله عرب د لوبې رنګ بدل کړ چې نوموړي جاوید احمدزی، اجاز احمد، سید جلال او محمد اکرم وسوځول او یوازې په 14 منډو 4 وکټې ترلاسه کړې. دغه راز د ورځې په دویمه لوبه کې بندیامیر زون لوبډلې د یوې خورا غوره او هر اړخیزې لوبې پر مټ د میسینک زون لوبډلې ته د 8 وکټو توپیر سره ماته ورکړه او په روانو سیالیو کې خپله درېیمه پرلپسې بریا ثبت کړه. د دغه لوبو سره د سپین غر لوبډله له دغه سیالیو فاینل نه بهر